د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان د شخړې موضوع، نړیوال موضوعات، په د کې د ایران او د امریکې بالخصوص نوي تغییرات او د تحولات، او همدارنګې په دغه تحولاتو کې په ظاهره د صلح او د امن خبرې، اما د ګلم لاندې نوې پلمې او نوې ډرامې لپاره د سیمې دا په دې مسایلو باندې خبرې کوو، چون نړیوال موضوعات نن ډېر مهم دي. نو په دې باندې اول په نړیوال موضوعاتو راځم، بیا دویم موضوع چې ده هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ را اخلم. څرنګه چې تاسو معلومه ده ډونالډ ټرمپ 48 ساعته وخت ورکړی ایران ته چې که دا ادامه نه کړي نو دوی به حمله کوي پر ایران باندې. ما پرون هم تاسو برنامه کې ویلو، په نور چینلونو کې هم دا خبره کړې وه چې ډونالډ ټرمپ دا اخطار ورکړی دی، خو د دوی سره هغه اسلحه او توان نشته چې دوی برید وکړي. دا خبره په ریکارډ کې ده او دا خبره ما کړې ده. نو اوس یو ځلې راځم بیا دې ته چې دوی دغه وخت چې پوره لا نه و، ډونالډ ټرمپ راغی او دا اعلان یې وکړ چې دا د ایران سره ډیپلوماتیکې خبرې شروع کړي دي او د دې خبرې کامیابه شوي دي، ډېر څه مخې ته تللي دي. نو د دې پر اساس باندې د وزارت د جنګ ته یعنې وزارت دفاع د امریکا ته دا هدایت کړی دی چې هغه عملیات چې موږ ویلو چې په ایران باندې کوو هغه 15 ورځو لپاره شاته واچوئ. اوس یې دا عملیات مه کوئ. که 15 ورځو کې موږ کوم نتیجې ته ونه رسېدلو بیا تاسو ته به بیرته زه ووایم چې عملیات وکئ. د دوی دا دغه دی چې دوی د ډیپلوماتیک اړیکې نیولې دي او ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران خبرو ته حاضر دی او پس شا خبرې شوي دي. دا خبرې ویل کېږي چې کوشنر، ویتکاف او د سید عباس عراقچي ترمنځ شوي دي، او همدارنګې پاکستان لګیا دی لکه یو سولنډي غوندې خیزونه وهي او وایي چې د دې ترمنځ دا اوربند کې موږ مهم رول لرو او دا کار ما کړی دی. دغه ټول کریډیټ اوس هغه اخلي. پاکستان وایي دا کار ما کړی دی. پاکستان، ترکیه او مصر دوی لګیا دي دا کریډیټ اخلي چې موږ په دې ساحه کې کار کړی دی، تماسونه هم نیولي دي او ایران هم دې ته حاضر کړی دی چې امریکا سره خبرې وکړي. په همدې حال کې شهباز شریف دا هم ویلي دي چې دې ایران ته ویلي دي چې په خلیجي ملکونو باندې خپل وارونه بمبارد کم کی، بالخصوص په عربستان سعودي باندې د وار ونه کوي چې مسله شړیږي، خرابه بشي. د دې لپاره چې دا کنټرول کو ته به دا کار نه کوي. همدارنګې اوس راځو دې ته چې آیا ډونالډ ټرمپ چې دا خبره کوي دا څومره حقیقت لري که نه لري. د ایران په کامله توګه دا رد کړله چې موږ هیڅ نه وکم ډیپلوماتیکې خبرې یا په د پټې پردې شاته دروازې شاته کم خبرې زموږ نشته دی. او دا خبره تنه عراقچي نه ده رد کړې، دا قالینباف هم رد کړې ده چې د شورا دغه دی رئیس دی، او همدارنګې د درېیمې قوې یعنې د سپاه پاسدارانو دغې د خوا نه هم دا رد شوې ده. او دا خبره محمد حسین باقري په تهران کې د اکادمي علامه اقبال رئیس چې دی په هغې خپل په یو مرکه کې دا خبره وکړه چې ده په خپله وزارت خارجیې ته هم تماس نیولی دی، د کدر د رهبرۍ سره هم تماس نیولی دی او د حکومت د نورو اعضاو سره هم خبرې کړي دي د وزارت دفاع په سطحه. درې واړو ځینې ورته ویل شوي دي چې هیڅ نوع داسې کوم خبره نشته چې زموږ د امریکا ترمنځ خبره روانې. ډونالډ ټرمپ د ځانه لګیا دی او دا خبره رد ده. موږ یو موقف لرو، هغه دا دی چې تر څو امریکا د دې سیمې نه وتښتي، زموږ شرایط یې منلي نه دا جنګ به ادامه لري. همدارنګې ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د هرمز تنګی به ډېر زر پرانیستل شي او ایران او امریکا به مشترکه د دې مسؤلیت لري او د دې امنیت به ساتي او خلک به دې نه پټرول ونه شي. خپل په تصور کې ځان ته کومه دنیا جوړه کړې ده. همدارنګې بعضې مبصرین دا وایي چې دا د ټرمپ شاته تلل چې دي دا یو تکتیکي مسله ده، دا د وخت اخیستلو لپاره ده، د زمان اخیستلو لپاره ده. دا اصلا سوله نه کوي دی چې وایي زه د ایران سره سوله کوم، جنګ بندیږي او هرمز خلاصیږي. دا اصلا د دوی یو تکتیک دی چې
وخت و زمان اخلي له کابل ځلي چې ځان آماده که بیرته جنگ ته بیرته دوباره ګواښ کوي او حمله کوي. په عین حال کې دوی دا دلیل راوړي که چېرته امریکا د ایران په مقابل کې په دې شي کې صادقه اوسي، نو دی ولې د جاپان نه خپل قوا موبلایز کړې ده، متحرکه کړې ده او را روانه کړې ده. هغه قوا چې زمینی چې دی وی چې دی به ایران باندې برید کوي، هغه قوا د ټولو به پوښتنه کوي دا به د کوم ځای نه راځي. دا قوا د جاپان نه متحرکه کړې ده. په جاپان کې دی 15,000 نظامیان لري او د هغې ځینې معلومه نه ده چې 10,000 10,000 څومره یې متحرکه کړې ده او را روانه ده دې خواته، او هغه خو لږ وخت نیسي. تاسو معلومه ده جاپان نه تر دې راتګ کم از کم 9 تر 10 ورځې نیسي. نو دی وی چې 15 ورځې وخت ورکړی دی، دې وخت کې دوی خپل تیاری نیسي، دوی به بیا په ایران باندې حتمن برید کوي. همدارنګې زمونږ په د نن په خبرونو کې دا مسله هم ده چې ډونالد ټرمپ خپل امریکایي دغې ته ویلي دي چې تاسو د ایران نه ځان لرې وساتئ او د ایران نه څومره ژر چې کولی شي ووځئ، لپاره دی چې د ایران حکومت دا پروګرام نیولی دی چې د هر امریکایی چې په ایران کې او که په خلیج فارس کې، تنه ایران کې نه، په خلیج فارس کې می دا به هدف او دی به وژل کیږي. یعنی ایران د دې د ترور لپاره یو سر قیمت تیار کړی. دا ډونالد ټرمپ دا خبره کوي چې یعنی د ایرانیانو د هر امریکایي په سر یو قیمت تعیین کړی دی، هر امریکایي د دې لپاره هدف دی وژل کیږي. نو خدا ده چې دوی د سیمې نه ووځي. راځم د نورو نړیوالو خبرونو ته. همدارنګې د امریکا د ایران په مقابل کې بندیزونه د 1 میاشتې لپاره له منځه یوړل او ویلي دي چې څوک غواړي چې پټرول واخلي د ایران نه، دوی کولی شي پټرول واخلي. یعنی د هغه بندیز چې ایران باندې و هغه یې اوس لرې که، وایي چې 1 میاشت پورې تاسو خپل ضرورت رفع کولی شي د ایران نه پټرول واخلي. خو د ایران نه د شورای ملی یا د دغه لوی شورا مشر محمد باقر قالیباف هغه ویلي دي چې ایران سره پټرول نشته دی، او بخې منګه معاف کوي، منګ سره نفت نشته او منګه نفت خلاص شوي دي. یعنی قصدي دا خبره یې کړې ده چې ته د فرمان ورکوي چې واخله، منګ سره نشته دی، منګ یې چاته نه ورکوو. همدارنګې د په ایران کې د برق انقطاع شوې ده. په تهران کې چې یعنې برق قطع شوی دی د حملو په نتیجه کې ځینې هوایي حملې شوي دي او چاودنې شوي دي، چې دا 3 چاودنې په شمال شرق د تهران کې، په نیاوران او د امام حسین په پوهنتون کې، په یو سیمه د فرمانیه په نامه او بل نوم سیمه په نامه د کامرانیت، دلته د دغې بمونو او د انفجارونو اواز اوریدل شوی دی او د هغې په نتیجه کې ښار کې برق قطع شوی دی. دا خو تاسو معلومه ده چې ایران ویلو که تاسو زمونږه برق دا ووهئ نو مونږه به ستاسو د دې سیمې ټول برق به ختم کو او له منځه به یې ویوسو. همدارنګې د خبر بل دا دی چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی چې ایران ته مو هغه وسله ورکړې ده چې نه یوازې اسرائیل د ځمکې له مخې ورکوی شي، بلکې ټوله خاورې میانه یعنی شرق الاوسط عربي ځمکې له منځه وړلی شي. نو ښه دا ده چې جنګ فوراً بند کړي او ایران باندې خپل بریدونه بند کړي. دا د ایران په سره د روسیې دریځ دی او دا دریځ یې نیولی دی او دی وایي چې موږ ایران ته هغه وسله ورکړې ده چې په هغې باندې اسرائیل د منځه تللی شي، خو حتماً به مې اتم وي. بل نړیوال خبر دا دی چې هند افغانستان ته د جت تیارو ضد میزایل ورکړي دي او د ده بابت نه پاکستان سخت په دغه دی نارامه دی او دا ویلي دي چې هند خوانه دغه میزایلونه افغانستان ته ورکول دا موږ سره اعلان د جنگ دی او دا په مستقیما دا د پاکستان لپاره یو خطر جوړول دي. یعنی افغانستان به میزایل نشي اخیستلی، چا به نه اخلي چې پاکستان خفه کیږي.
او پاکستان به تیاری لري هغه به راځي بمبارد به کوي خو زه خپل د دفاع لپاره به میزایل چا نه اخلم او دا اعلان د جنگ دی ښکاره اعلان د جنگ دی زه میزایل څه لپاره اخلم همدې لپاره اخلم چې ستا د غاښ و خوله در باندې در ماته کړم نو زه خو د بل څه لپاره نه اخلم چې ته وایې چې هندوستان خو دا دښمني کوي هندوستان خود در سره دښمني کوي عدم دښمن دی زه دم دښمن دیم ایران دم دښمن دی او ته د ټولو په مقابل کې لوی شیطان یې همدارنګې نړیوالو رسنیو د اسلامي امارت د ځینو مشرانو د خولې وایي چې پر ایران بریدونه له پاکستانه شوي دي یو د هغې مشرانو نه ستار سعادت دی چې د اسلامي امارت د مشرانو نه دی هغه دا خبره کړې ده چې د ایران باندې بریدونه د پاکستان له خاورې نه شوي دي او دا په حساب د پاکستان هغه دوغله لوبه او د یهودانو سره ایده ملګرتیا ښیي همدارنګه اسلامي امارت پاکستان ته خبرداری ورکړې که بریدونه ته دوام ورکړي نو دوی به اسلام آباد هم ووهي او خراب به کړي یو امریکایي خبرنګار د یو مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې پاکستان د ټولې نړۍ سره دوګنې لوبه کوي او اوس وخت را رسېدلی دی چې پاکستان د خپل د دې لوبو قیمت پرې کړي یعنی او دا مسلسل سره اوس دا خبرې راځي چې امریکایان دا دغه کوي چې پاکستانیان دوغله لوبه کړي او پاکستانیان باید د دې شي قیمت ادا کړي د نړیوال بحران کمیټې یعنی ګلوبل کرایسس اداره چې ده هغې ویلي چې افغانستان او د پاکستان جګړه ډیره خطرناکه مرحلې ته رسېدلې ده کیدای شي دا د اور لمن پراخه شي او دا دغه شي او عین حال کې همدا خبر فاینانشل ټایمز هم ورکړی دی چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات چې دي دا کیدای شي په ټوله سیمه باندې اغیزه وکړي او د دې اغیزه به نهایتا منفي او دغه به چې په نورو ملکونو باندې به هم اثرات ډیر زیات وسی همدارنګه ایران په یو تیر ورځې په بریدونو کې ځکه چې اسرائیل راغی د دې د اټومي مرکز باندې برید کړی دی په خرمشهر کې فکر کوم خرمشهر دی که بوشهر دی هلته برید کړی دی او د هغې په مقابل کې ایران یو مکمل براج دی د هغې ورته ورلېږلی دی د میزایلونو او چې د فضا د اسرائیل مکمله توره کړې وه او نیولې وه او د دې ګنبد آهنین او دفاع هوایي اصلا کار ونه که او هغې خپل اهداف ووهل چې موافقانه په یعنی کامیابۍ سره دوی کولی شو دا دغه وکړي اوس خبره دلته نړۍ کې دا ده چې لوبه دوغله روانه ده ډونالد ټرمپ په ظاهره خبره د صلح او د امنیت کوي خو په حقیقت کې په باطن کې د کار دا روان دی چې دا ځان ته وخت اخلي په دغه وخت کې دوی خپل ذخایر پوره کوي ځکه چې دوی ما پرون تاسو ته راپور درکړ چې د دې هغه یوه کښتۍ چې وه په نامه د رابرټ ای پیریس چې 1.5 میزایله پکې و د 58 میلیارده ډالرو په ارزښت سره هغه ایران ووهله غرق یې کړله نو د دې ملا ماته شوې ده دی ځکه جنګ ته نښه کوي د سولې خبرې کوي اما که چېرته سولې خبره وي نو بیا د جاپان نه خپل قوا ولې را روانوي دا چې قوا را رواني مطلب یې دا دی چې دا وخت او زمان په بیه اخلي غواړي چې د فریب نه کار واخلي د ایرانیانو سره او یو ځل بیا ایرانیان په خبرو ګرم کړي او بیا پې باندې برید وکړي او یو بله ډرامه جوړه کړي ښه دا خبره دا ده چې ایرانیان ویلي چې دا فریب دی نه خوري د دې د خوا نه دا پروګرامونه رد دي دوی جنګ ته آماده دي او دې ته به دوام ورکوي تر هغه پورې چې اسرائیل له منځه تللی نه او امریکا تسلیمه شوي نه او زموږ شرایط یې منلي نه نو ایران خپل په دې دغه کې مصمم دی دا زما نظر اوس نه هم دی چې دا بهترین پالیسي ده او په اول دور کې چې دوی جنګ وکړو بیا هلته عمان او قطر او دوی منځ کې شول اوربند یې وکړ هغه د جون په هغه وخت کې دا خبره ما کړې وه چې په ایران باید دغه نه وی کړی اوربند نه وی کړی چون هغې مات شوي و دوی باید ادامه ورکړی نور هم په دې سر سروالی وی تر څو چې دوی کاملا تسلیم شوی وی خو بس ایران هغه وخت کې کېدای شي اوس نور دغه به یو په هغې اساس باندې دا کوو راځو دې ته چې اوس پاکستان چې دا خیزونه وایي چې ما دا سوله کړې ده نو دا سوله خو دې نه ده کړې اوس به چې ایران وایي موږ اصلا خبرې نه دي کړې نو پاکستان ته شرم پکار دی په دې بابت هیله ده برنامه وګورئ خوښه کړئ دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په خدای سپارم وما علینا الا البلاغ